ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ته بیا بلنه ورکړل شوې ده. ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر افغانستان ته راشي. افغانستان ته د اشرف غني د راتګ په هکله مهم پرمختګ شوی دی او طالبانو هم ټولو نه غوښتنه کړې چې رادې شي خپل هیواد ته. په بېلګې ډول د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجید او سراج الدین حقاني غوښتنې کړې دي چې رادې شي خپل هیواد ته او د هغه هر قسمه ضمانت ورکوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې کېدای شي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني بیرته هیواد ته راشي. د اشرف غني د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او د طالبانو ځوان دفاع وزیر ملا یعقوب مجید هم وویل چې د افغانستان د پخواني سیاسي مشرانو راتګ غواړي او هغوی ته تضمین ورکوي چې هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. بیا له بلې خوا سمیع سادات د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په هکله تازه څرګندونې کړې او د ښاغلي ولسمشر غني لوی رازونه یې هم افشا کړي دي. سمیع سادات د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کبله یې پوځ ړنګ شو. د افغانستان د پخواني پوځ نوموتی جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په اخري کې ډیر جنرالان لري او تبدیل یې کړل او په هر چا یې شکونه پیدا کړل او په زیاتو جنرالانو او قومندانانو باندې تورونه هم ولګول شول او له همدغې کابله باندې په پوځ ړنګ شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.